بالکل جناب السلام علیکم ګرانو قدرمندو زه یم ستاسو روز ستاسو کوربه ستاسو پریزنټر آر جے سلمان افریدی د خپل ښکلي ښایسته ګلالي او بریالي چینل په یوټیوب باندې چې کوم دی آر جے سلمان افریدی په نامه باندې ګرانو قدرمندو د چینل ستاسو دپاره ما جوړ کړی دی او په دې کې جناب وي د پښتو نوې ټوکې ټکارې نوې لطیفې صرف د هغه خویندرونو دپاره چې هغوی وایي یاره چې موږ ته لږ انټرټینمنټ میلو شي او یاره هغوی وایي چې یاره لږ زموږ په مخونو باندې خنداګانې راشي. نو ګرانو قدرمندو تاسو لایک کولی شئ د آر جے سلمان افریدی دغه چینل په یوټیوب باندې. د دې نه علاوه دا سبسکرایب کولی هم شئ او د دې نه علاوه دا تاسو خپل فرینډ سره خپل فیملی ممبر سره هر چا سره شیر کولی شئ ځکه چې په دې کې داسې لطیفې وي چې هغه تاسو هر چا سره اورېدلی شئ. ګرانو قدرمندو خبرې ترې به کېږي خو زما د پیلنۍ ړومبنۍ لطیفې طرف ته او جناب ړومبنۍ لطیفه څه په دې ډول باندې ده و یو سړی و هغه ګاډۍ اخیستی و صحیح شوه ګاډۍ اخیستی و نو چېرته پکې بازار ته لاړو چې بازار ته لاړو بس یو ځای کې لاک کو دا چابیانې لاس کې تاولې راتاولې نو یو سیټ ته ولاړو نو بس دې غوږ کې چابي والا نه غوږ کې چابي اکثر د خلکو عادت وي غوږ کې چابي وخي نو غوږ کې چابي والا یو ځلې والا په دویم ځلې والا په دریم ځلې والا نشاته وته یو ساده سړی ولاړو صحیح شوه نو چې بس څلورم ځل ته پکې دا چابي والا نو هغه سړي ورته آواز ورکړي که خفه کېږي نه که نه نو بس او وي که سټارټېږي نو مړه خیر دی زه به درله یو دیکه درکړم که نه بلکل جي تاسو سره به خبرې ترې کېږي. ډېر خلک داسې وي چې شرطونه لګوي که نه شرطونه فلانکي سره لګوي ډنګړي سره لګوي نو زه به پکې دا ووایم چې یو کس ملګرو سره شرط لګولی و صحیح شوه نو هغوی چې شرط لګولی و نو بس هغه وایي چې څه شرط دی و یاره د خورو تیل څکل دي نو به ده خو شرط کې هغه خورو تیل اوسکل کیروسین اویل چې ورته ویلی کېږي هغه یې اوسکل صحیح شوه نو د هغه شرط وګټلو نو چا ورته ووایي ظالمه روغ بوتل تیل دې څکلي زر ډاکټر له ځان رسوه خراب به شي نو به ده په زړه واخېسته چې ډاکټر له یې منډه کړله بس هلته ډاکټر ته کتار ولاړو نو د کتار په ځای پرېښوسته وردن نه وتو و یاره ډاکټر صاحب د خورو تیل مې څکلي دي او خرابېږم ګورې زر راله علاج کوه هغه ولې په مزه غوندې ګیدي کور کړی منډه بار ودرېږه کتار کې ودرېږه دا ټول په کتار کې ولاړ دي ته هم داسې را منډې وخې به دی بیا یو ساعت په کتار کې ولاړ دی بیا یې زړه اوبه نه دي څکلي بیا یې را منډه کړي دي بیا ډاکټر ته وایي ډاکټر صاحب ګوره والله چې خرابېږم هغه ډاکټر وله بیا دیکه ورکړی منډه مړی خپل نمبر ته ودرېږه بس چې په درېیم ځلي ور منډه کړي دي او دې ډاکټر وله څنګه دیکه ورکوله نو د مریض ورته وایي ډاکټر صاحب ډېرې دیکې مه راکوه ګینې همدلته راته سټارټېږم ګورې د دې نه علاوه ګرانو قدرمندو ساده خلک به تاسو ډېر کتلي وي که نه خو ډېر داسې وي چې هغه ډېر عجیبه ساده وي یو دوه کسانو نو هغوی خپلو کیرونو نو دا یو پکې ډېر زیات ساده و نو هغه بل خیر د لږ هوښیار و نو دې ساده سره پیسې جمع شوې وي ده وایي چې یاره ځان له پې موبایل واخلم نو چې بازار ته تللی دی نو بس په یو موبایل باندې په ټچ موبایل یې ګوته ایښې ده صحیح شوه غټ موبایل به وي نو هغه ته یې ووایي دا په څو دی نو هغه ورته ووایي دا په 40,000 دی نو ده ورته وایي دا دومره ګرانه نو هغه دوکاندار پیله نه هم غوسه و هغه بل غوسه کړی نو دی ورته وایي دوکاندار ورته راسې د طنز نه ووایي که نه د غوسې نه ووایي وایي خوښه یې نه چې هسې یې دله درکړمه نو دا غریب خو ساده و نو ده ورته وایي مړه که هسې یې راکوي بیا دوه راکړه هغه بل ورور سره میم نشته دی صحیح شوه. ګرانو قدرمندو تاسو دا لطیفې لایک کولی شئ د آر جے سلمان افریدي په دې چینل باندې کوم چې په یوټیوب باندې دی دا تاسو لایک کولی شئ او د دې نه علاوه ګرانو قدرمندو دا تاسو خپل فرینډ سره خپل فیملی ممبر سره بالکل دا شریک کولی شئ. بل لطیفې طرف ته ځما اکثر لا موږ د پولیس نه ډېر زیات یېرېږو کله وایي چې یاره دا پولیس هم ولیدی نو بس ورسره غر وهو صحیح شوه خو بیا هم جناب د پولیس حوالې سره به زه دا ووایم که نه یو کس چې ته په بازار کې ساده پکې ووایه دا هم هغه چې ته بازار ته په ړومبي ځل باندې راغلی و یا پېښور ته په ړومبي ځل راغلی و که نه نو جناب چې په ړومبي ځل راغلی و نو بس پولیس والا ونیو چې پولیس والا ونیو نو پولیس والا ورته ووایي دغه دی وایي نوم دې راته ښایه نو ده ورته وایي خدای شته او تل به یي که نه وایي نوم خو مې خراب دی چې کله ښه شي بیا به یې درته وښیم بلکل چې د دې نه علاوه بل داسې دی که نه چې اکثر دا پولیس والا مونږ ګیر کړي نو بیا رانه ډایرکټ د کارډ پوښتنه کوي نو یو ساده سړی یې ګیر کړی او ډایرکټ یې پوښتنه وکړه وایي کارډ دې راته ښایه کارډ راواله وایي کارډ راواله نو ده ورته وایي صاحبه کارډ خو را سره شته دی خو فلمونه مې چې ټول ډیلیټ کړل صحیح شوه. د دې نه علاوه ګرانو قدرمندو یو بله ټوکه پکې دا ایډ کول غواړم یو درې غلانو جناب پولیس والا پورې خبره ده یو درې غلانو نو پولیس والا نه منډې والي چې منډې تې والي نو یو کور دروازه کوله نو په هغه کور کې یو بوډۍ وه صرف که نه نو هغه په مانځه ولاړه وه نو غله دي دا درې وڼه غله دي بوډۍ کور کې دننه وتل دا دوه د کټ لاندې پټ شو دا یو بره د چت پکي سره پټ شو نو پولیس والا رالل ورې ورته وډبولل دا ابۍ چې ورالل وایي څه چل دی وایي بچیا وایي څه چل دی د پولیس والا ورته وایي ابۍ وایي ستاسو کره درې غلان رالل وایي دلته پټ شوي نو هغه ابۍ غریبه خو په مانځه ولاړه نو هغې به ورته بره ګوتې ونیوه وایي بچیا هغه بره خبر دی
نو بس بیا لاړل بیا وګرځېدل بیا دې ته ورډبولو بیا ورته وي ګوره ابۍ هم تا کره دي هم دلته پټ شوي دي نو د ابۍ ورته بیا ووي بچیه هغه بره خبر دی صحیح شو خو چې په درېیم ځلي رالل او بس دا اوس دا برنی چې کوم پټ دی دا وایي که ما یادوي که نه نو دا برنی چې کوم پټ دی نو په درېیم ځلي چې رال د پولیس والا ورته وي ګوره بوډۍ ګوره ابۍ کورا دی دا هم تا کره پټ دي ته ولې د پولیس مرسته نه کوې د قانون مرسته نه کوې نو دې ورته بیا ویلي بچې هغه بره خبر دی نو هغه برني اواز ورکوي خدای دې دا زوړ سر خاورې کا دا د کټ لاندې هم ورته وښایه که نه صرف زه دې ورته خولم د دې نه علاوه ګرانو قدرمندو یو بله ټوکه اور هم دې سره به بیا دا سټاپ کول هم غواړو اکثر موږ وایو که نه چې زموږ په تندي کې پیسې نشته زموږ په تندي کې دولت نشته زموږ تندی خراب دی زموږ نصیب خراب دی یو کس په لاره روانو چې په لاره روانو نو بس په فوټپات باندې چېرته پالګر ناستو دا نجومي نه وي دا ناستو نو بس یاره ده ورته ویلي چې یاره داسې چل دی چې دا لاس مې خارښتېږي که نه صحیح شوه وایي دا لاس مې خارښتېږي نو وایي بیا نو وایي داسې چل وکړو چې دا راله وګوره چې په دې کې څه دي که نه نو دې ورته ووایي چې د پالګر ورته وي دا څه شی دې تخنیږي وي دا د ښي لاس تلې مې تخنیږي وایي ښه ښه چې ویې کته وایي تاله خو ښه ډېر دولت را روان دی نو به ده ورته وي دا د ګس لاس تلې مې هم تخنیږي که خفه کېږي نه دا مه ګوره نو ده ورته ووي چې یاره بچیه دولت ته را روان دی خو لږ داسې دغه غوندې دولت به نه ډېر زر ځي صحیح شوه ښه نو ده ورته ووي کاکا که خفه کېږي نه دا د ښې خپې نه ده ښې خپه د دې تلې مې هم تخنیږي دا راله ګوره چې هغه به لکه ترې بچیه دولت به هم دله راځي لږ ورانې زر به دنه ځي خو دا ده چې دا به لږ وخت اخلي صحیح شوه دا دولت به لږ وخت اخلي نو په آخر کې ورته دا سړی ووایي کاکا خفه کېږي به نه والله دا د ګسې خپې تلې مې هم تخنیږي وي دا هم راله لږ وګوره هغه نجومي ورته وي پاسې که خدای د غر که خارښت در باندې لګېدلی دی ګرانو قدرمندو دا د آر جې سلمان افریدي چینل کوم چې په یوټیوب باندې دی د پښتو نوو ټوک ټکارو دپاره بلکل تاسو لایک کولی شئ امید لرم چې تاسو به خوښې شوي وي او زما ډېر داسې مینوال دي چې هغوی به انتظار کوي ګرانو څه وجوهات د وجې نه زه خپل نوې نوې ټوکې نشم ایډ کولی خو بیا هم زه خپل ضروریات یا خپل مجبوریانې یا د دې نه علاوه خپل چې کوم زما کارونه دي هغه پوسټپون کوم او ستاسو دپاره نوې نوې ټوکې اپلوډ کوم ګرانو قدرمندو د ټوکو د سلمان افریدي سره هېڅ کمی نشته دی تاسو لایک کولی شئ تاسو سبسکرایب کولی شئ او تاسو یې خوښولی شئ همدې سره ګرانو قدرمندو خپل کوربه سلمان افریدي له به ورکوئ اجازت د لوی الله په امان ټاټا اینډ ببای